زه دوکان تللی وم 2 بجې وې مور مې لېږلی وم سودا ته وړوکی ورور مې جوسونه بسکټ راوړل سودا شیان مې واخیستل اتې راتلم خړه کور لاره ته ودرېده یو نظر محمد و یو حسین و 2 نفره نور وو تې سترګې مې راباندې تللې بیا مې لاسونه تې سر ډالۍ ته واچوله چې زه کیده سوې وم چې هر څومره تللي بیا سترګې راباندې خلاصې کړې تې نظر محمد حسین ته ویل د حسین خپل لاسونه په خلاص کړل تې راباندې خلاص کړل یو ډول مخ ته زړه غوندې کوټه وه یوه ښځه وه ښځې ما ته ماړه هم راوړل ما څه په څملاسته هر څه به یې کول بیا ډېرې شپې وروسته بیا نظر محمد هم راغی حسین هم راغی نور هم راغلل 2 نفر تلیفون یې راته راوړ چې مور ته دې وغږېږه مور ته چې وغږېده بیا څه ویل درته هغو خبره مور ته دې وویل چې روپۍ راوړه که موږ دا مړه کوو خلک خو تا ونه پېژانده چې څوک خپل خپلوان خو نه وو دا خلک څونه وخت کېږي چې راوستې څونه وخت کېږي چې راته 6 نه به ډېرې شپې وشوې 6 نه به ډېرې شپې کېږي بیا دې 2 واره راته یو وار یې بیا راته راوړو چې مور ته یې څه روپۍ راوړه 2 واره راته راوړو بیا هغه نه ډېرې شپې وې چې بیا راته راغلل نظر محمد او حسین 2 نفره نور هم بیا سترګې راباندې وتللې بیا مې لاسونه چې څه ته ډالۍ ته بیا واچولم زه خوشحاله شوم چې مور ته مې بیایي هغه ډېر سترګې یې راباندې خلاصې کړې ویل ټکول دا خو مې نه کول چې ویل ټکول یې راکول گفتم میزد مرا میزد لطت میکرد بیا څنګه د هغې ځینې راووتلی کومه چې راوتښتېدی چا درته لاره وویله چې داسې هلته یوه وتښته ښځه وه جلکۍ وه دې ښځه یوه ورځ تللې وه جلکۍ راته راغله ما ته چې مور مې تللې ده دلته چاکر زه وتښته دغه سړي دې مړه کوي زه وتښته ما غوندې جلکۍ وه ما غوندې وه وتښته چې زه راوتښتېدم ډېره راغلم هغې ویل چې عسکرو ته ویل چې بل چا ته ونه وایه زه چا ته چې زه ډېر لاړم څوک هم نه و عسکر څوک چې زه موټر ته وروختم هغلته وختم ډېر لاړو موټر کې راغلو چې هغې ویلې چې بس زه اتې نه ځم موټر مې کوزه کړم خدا څوک سړی په سپین موټر ته کوم ځای کوم ځای داخل تو داخل کوم ولایت دی کوم ولایت ګردیز یې ګردیز کلي نوم دې نه دی یاد کوم کلي نوم دې نه دی یاد نوم دې څه دی نوم دې څه ها بلقیس پلار نوم دې څه دی محمد ولي د ورور نوم دی محمد احمد 2 دانې خور به لرې وړه کوي 5 دانې 4 دانې خویندې مې دي 5